د نیو لاینز ورځپاڼې د یوې تازه خبرې شوې مقالې له مخې پاکستان په پټه توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې نوې نیابتي ډلې جوړې کړي. د مقالې پر وینا له هغه مهاله چې اسلامي امارت د پاکستان د ستر سیال هند سره د اړیکو د خطوب هڅې پیل کړي، پاکستان د اسلامي امارت ضد کړیو سره د اړیکو جوړولو ته مخه کړې ده. لیکوال زیاتوي که څه هم د اسلامي امارت مخالف جهتونه هڅه کوي نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوال ټولنه د افغانستان په اړه د پخوانیو کلونو په څیر فکر نه کوي. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیت تر ډیره ډاډمن شوی او په سیاسي ډګر کې هم څرګند پرمختګونه لیدل کیږي. د چارواکو کارپوهانو پر وینا د تیرو څو لسیزو راهیسې د افغانستان کړکېچونه د پاکستان د پوځ لپاره د فشار او نفوذ هغه وسیله پاتې شوې چې نه غواړي افغانان په بشپړه توګه له سوکالۍ او ثبات برخمن شي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم د اسلام آباد او کابل د وروستیو ترینګلتیاو په تړاو ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم د افغانستان ثبات نه غواړي او هڅه کوي د ځانګړو کړیو په وسیله پردي او نیابتي پروژې افغانستان کې تحمیل کړي.